بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږ ملګرو دوستانو چرته چې خاد او آباد اوسئ دی وخت کې تاسو ته گاډي نه کوم ولې چې افطار پټي تم راغلی مو څو ورځې نو ما بیمار مانن می لایو کې راغلی ما سحر خو هغه بیا اپلوډ شوی نیوي څوک ملګری چې لایو کې راغلی او خو لیدلې وي خو اوس مهم خبرونه باندې به تاسو را کومه چې ډیر خبرونه چلیږي افغانستان پاکستان معاملې صدا انډرګراوند سره روان دي او ورسره آیا دا یو بل بدلون خو نه ده او ورسره دلته افغانانو ته هم ډیر زیات پرابلم یا نور مخامخ شوي دي د ټولو سچويشن باندې بیا خیبر پختونخوا پولیس او دغه شانتي خیبر پختونخوا حکومت ورسره ډي جي آی سپیار اوس خبري غونډه او هغه نه علاوه وزیر اعظم ته بقاعده بریفینګ ورکړی شوی دی په دې صورتحال باندې روان سدي کوم ملکونو پکې کوشش کړي دي او اوس سبا کیږي اول خبر خو د ډي جي آی سپیار نه شروع کو چې ډي جي آی سپیار چې کوم خبري غونډه وکړه اکه غوښت سلور اویا زیات پښتونه د چې کوم د افغانستان دی هغه تبا کړی شوی دي او اتلس داسې پښتونه دي چې کوم د افغانستان ځکونو یا د اروپا حکومت کیو هغه قبضه کې هم اخلي شوی دي او ورسره بیا دي کې دا هم ویل شوی چې دا اپریشن تر الحق یعنی چې صورت چې حق د پاره غوسه دغه لانچ کړی شوی دی او 200 سلور اویا چې کوم دهشتګرد دی وایي چې هغه وژل شوی دي او 300 نه زیات زخمی کړي شوی دي دغه شانتي په دغه کې د پاک آرمي هم ولز ونان چې کوم دي شهید شوی دي او دغه شانتي ګڼشمیر زخمی شوی هم دي او دغه اپریشن هغه ډیر کامیاب طریقې سره مونږ کړی په دی وجه چې خپل چې مونږ باندې حمله وشوه یعنی مونږه رومبه چې کوم حمله کړی و هغه یو وشتم او دوشتم پشپا باندې هغه موږ صرف ترخګر پنه کړیو او افغانستان چې کوم جمعرات شپې باندې حمله وکړه هغه موږ فوز پنه کړی یعنی یو قسم هغه دا وینا دا چې طالب او افغان حکومت طالبان چې کوم دي هغه د ترخګر اوسرای نه ټي ټي پی سره ودریدو دا اوس کارا مثال دی نو دی وجنه دغه اپریشن به جاری وي او سره اوسم ټارګټډ یعنی نخې دی کتا اوسم ولیدل چې کندهار کابل او دغه شانتي ټول په افغانستان باندې هغه وی چې موږ سره کنټرول موجود دی او موږ عام ولستانه خو چې کوم ځوکونه دي کوم زحمت کوي یا پاکستان خلاف کوي نو موږ باغ ټارګټ کوو اوس هم په دې حواله سره هغه فائنل هغه دغه دا چې ډیر ملکونو رابطه هم کړی دي ساګدار سره رابطه شوی دي خو هغه لا فعل په دې حواله سره ورته ناستي خبر نه ده کړی هغه چې تاسو ټوټل افغان حکومت باندې غدا بل طرف ته تاسو ګوري چې افغانستان نه هم ډیر سخت ځوبونه ډیر سخت خبره او ډیر سخت کاروانی رواني دي خو هغه مقابله کې تاسو ګوري پاکستان سره ټکنالوژي زیاته ده پاکستان سره نور او زیات دي افغانستان په مقابله کې خو نشي کولای خو حالات خرابولای شي په ګوریلا فورس کې یا په ګوریلا جنگ کې بیا افغانستان یقینا چې ډیر څه کې دي شي خدای کې یو سوال دا هم دی چې په دغه کې افغانان صورت تقسیم دي یعنی ملکونو په حواله سره تاسو ګورئ چې هغه په کم دهشتګردو باندې انحصار لري یا کم معاملات چې کم روان دي په دغه معاملاتو کې افغان خلک چې کم دي هغه څومره پورې نور ځپل کیږي نور څومره مشکلاتو سره مخ کیږي اوس دا خبرونه چې کم تاسو وینئ چې څومره پورې نقصان شوه دی څومره پورې دلته کې په افغانستان چې کوم سکیورټي یا د دفاعي نظام دی هغه ته نقصان رسول شوی دی یا نور چې کوم که خدای دې مکه جنگ لوي شي پاکستان څومره پورې نقصان رسول شي په دغه صورتحال کې کتا سو ګوري د افغان سوشل میډیا یا خپل کم کسان دي هغه هم کتا سو ډیر زیات اشتغال انگیز بیانات اوري چې هغه نور هم معاملات خرابول شي په کار دا چې د مذاکراتو په حواله سره چې کم د تخرګرۍ په حواله سره دا خبره ده هغه کې یو خبره پکې دا کوم چې قطر چې کله رابطه وکړو قطر سره بقاعده توګه دغه غوښ شو چې معاهده چې کوم شی و هغه معاهده کې دالي کړی شو چې د افغانستان خوره به کومه دا نه استعماليږي نو هغه خو موږ دا ثبوتونه تاسو پیش کړی دي په مذاکراتو کې حاکم چې هغه کې د افغانستان خلک او افغانستان خوره استعمال شوی ده نو دا خو موږ خپل حق لرو بل غټه خبره په پریس کانفرنس کې دا وا چې دا اپریشن به جاری وي
یعنی بل ورکې غټه خبره ورکې دا وه چې که چیرې پاکستان کې خودکش کیږي یا حمله کیږي یا څه قسم دغه شان دهشتګردي پیښه کیږي او هغه کې افغان هغه موږ ته ککړ معلوم شو او روابط هلته نه وو نو موږ به ډایرکټ حمله کوو. که دا ډېر خطرناک خبره ده. اوس په دغه سچویشن کې به تاسو وینئ چې کوم بیانات دي یا کوم نمونه صورتحال جوړ دی دا خو روان دی. خو اوس د په شا باندې چې کوم خبرې دي هغه باندې راځو. په شا باندې ګوره داسې کیسې دي چې افغانستان ملک یو هارډ لاین دی. یعنی دغه خطې باندې د جنګونه ځکه کیږي چې دا د ایشیا یو داسې ملک دی چې دې باندې کنټرول هر غواړي چې دینه معاملات کنټرول شي. یورپن تاسو برتانیا وګورئ دي کم دې باندې خپل عملیات کړی دي یا بیا اوس امریکا چې کم شل کاله تیر کړل هغه ډبل گیم وچلولو. یو طرف ته هغه حمله وکړي په افغانستان کا به شو بیا ورکې سیاسي یو نظام جوړ کو خو بیا باوجود فیل شو. هغه باوجود هغه په هغه ځمنه هغه وکړل. اوس دی وخت کې موږ دا ویلی شو چې پاکستان د یو قسم افغانستان چوکیدار دی. چوکیدار داسې چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې سو قابض شي. ولې چې افغانستان قابض کېدو په وجه باندې بیا پاکستان ته هم نقصان دی او ورسره په دغه چینج کې دغه په حالاتو کې پاکستان سره بل لار نشته. او کچېرې په دې باندې کتا سولې دل چې امریکا په جدوجہد کې د طالبانو سره پاکستان ملاو دغه څومره طالبانو حکومت کې اوس موجود دي زیاتره چې کم دی پاکستان کې دلته کې خپل وسم ځای نشته او پاکستان نه داتلې دی ټول. نو بیا چې کله دا امریکا لړو سره پاکستان خوشاله نه منځلي اوس ولې دا شانتیا جوړ شو. اوس دي کې دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ گیم لوبه روانه شوه. غټه لوبه دا یو ځل نه ده د څو ځلې دا شوي ده. تاریخ پتا سره زه بیا واضح کم چې دي کې مخکې نه دغه انکشافات هم شیو. اوس هم دغه وایي چې دا لوبه کومه ده هغه چینج کیږي او دغه لوبه پاکستان اوس پکې کیږي. اوس په دغه کې خطرات هم دا دي چې افغانستان خرپېدو سره د پاکستان هم خرابېږي او خدای مکا چې دغه کومه لوبه اوس دا په شامن امریکا اسرائیل یا دغه شانت ایجنډې رواني وي خو اوس دغه ځکه بدلون څه غواړي. یعنی پاکستان په دغه معاملات خو په خپل ځای پراته دي د دهشتګردي په حواله سره خو په دغه ځکه ګروپونه هم دي لکه د افغان حکومت کې هم خپل ګروپونه دي په یو پیج باندې نه دي. اوس په دغه کې بدلون خبره کیږي. بدلون خبره دغه دي چې افغانستان کې دغه رژیم چینج چې کوم دی دغه بدلول غواړي دغه سیستم چې کوم دی بدلول غواړي. یعنی په دې په شا باندې نور محرکات دي. یعنی دا انټرنیشنل یو جنگ هغه چې کوم دی دا هغه دی په شا باندې نور دي خو دغه معاملې کومه دا کوم طرف ته روانه شوې ده دا ډېره خطرناک لوبه ده. اوس دلته پاکستان کې یو شمېر مسایل چې کوم افغانانو ته هم جوړ شوي دي بورډرز هم بند دي او اوس چې کوم پښتنو بیلټ دی دغه باندې ډېر زیات جنجال دی. ولې چې سفر کیږي پښتانه څومره چې کتا سو ګوري بجوړ نه چترال نه دغه نه بیل نه راتاویږي د کوم ځای باندې افغانستان عملیات وکړل یا کوم نه کول خو ټول نقصان خو الته کې رسي. ټیک دا فورسز پر هغه کوي خو عام ولس کم کورنۍ دی هغه نه کټي شروع کړی دي. اوس یو بل خبر تاسو ته ورکې در کومه چې قومي جرګې پلان باندې هم خبر کیږي او سب پښتانه لیډرشپ چې کم دی قبایلو سره تعلق لري هغه هم په دې کې اوس راپاسېدلې دي او کوشش کوي چې کې سیس فایر وکړي او دا دزبندي وکړي او جرګه پکې مقرره کړي. الله دې وکړي چې هغه کامیاب شي. دی روجې بختوري میاشت کې دواړو طرف ته مسلمانان او دغه کې عبادتونو ورځي او په دغه شانتي عملیات شو एकदम تر شروع کېدل. گو کې چې تاسو کا فوټیج ګورئ کتا سو هغه ګورئ دغه ځای په نخښه دغه ځای وشتل ما خو تاسو هغه تفصیل ول چې کوم دی جی اس پی آر وي یا حکومت درې نه وي یا بل طرف ته افغانستان حکومت خپل موقف لري خپل یو غلري یو چې موږ دا دفاع کوو خو ګراوند ته وګورئ په حقیقت ته وګورئ موږ حقیقت وایو. ټیک تک پاکستان نور معیشت کې نورو کې ډیر زیات پرابلم دی په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام د نورو د جنجالونه خو په فوزي سطح باندې پاکستان یو مضبوط ملک دی او بیا د سره نظام چې کم دی هغه انټرنیشنل نظام دی. تاسو انډیا سره وګورئ اوس افغانستان هم کې دی شي دوکه کېږي ځنې ګروپ انډیا هم لاس دا پکې وهي. انډیا هم ډیر زیات د انوایرنمنت لري نور هم داسې وسره کېدلی شي. نو مشرانو ته پکار دا چې دی خېته دی ولس دغه د پاره ټولو طرف ته
کینی او په دا کې د خیر او غواړي او دا معاملات ته زر تزرا حل کړی شي کړي دا د کم درمګړي کوشش هغه کامیاب شو ته غره په باندې او په بل څه باندې هغه کامیاب دي او څوک ځپل کیږي عام ولس ځپل کیږي په عام ولس کې یقینا چې پاکستان کې کم مشتدي یا د زینا کم کډي رواني دي یا کم د زینا تھرد کنټری ته تلل غواړي هغه ټول په مشکل کې گیر شو ټول خلک چې کم دي او بیا زموږ پښتانه ته څومره د بیلټ دی قبایلو بیلټ دی پیښور دی دا ټول په مشکل کې نور زیات گیر شول نو نقصان چاته زیات رسی اوس ټیک تا جنگ صورتحال الله دیو کی چې پکې خیر راشي خو فلل په نظر داسې ناراضي قومي خلک پاسېدل اوس اوازونه اوچت شول ګورو چې په دې باندې ساپډیټ راځي فلل په تاسو سره ما غاډي نه دومره مختصر شانتي غوکا او تاسو خپل سپورټ نه مې راوي ان شاء الله چې کوم تازه صورتحال راځي هغه تاسو کوو اخیره کې یو پیغام ورکوم چې سوشل میډیا باندې اشتغال انګیز خبرونه یا دغه شانتي نفرتونه خورول خپل مینس کې ندی پکار